د ارتقاء دی وطن ګام په ګام رڼا دی وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د احصایو معلوماتو ملي ادارې د نوي عمومي رئیس معرفي غونډې ته ښه راغلاست. د چارو ادارې مشر ښاغلی شیخ الحدیث نور الحق انور صاحب، د احصایو معلوماتو ملي ادارې پخوانی عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار صاحب، د احصایو معلوماتو ملي ادارې نوی عمومي رئیس حاجی ملا عبدالقاهر ادریس صاحب، د احصایو معلوماتو ملي ادارې مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی صاحب، د ادارې رئیس صاحبانو، درنو میلمنو او ټولو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د معمول سره سم نننۍ غونډه هم د الهي کلام د مبارکو آیتونو تلاوت سره پیلوو. د دعوت ارشاد ریاست غړي محترم مولوي علي محمد ذاکر صاحب ته بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي او د الهي کلام د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره نننۍ پروګرام پیل او منور کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. جزاک الله خیرا. د مولوي صاحب څخه نړۍ مننه. د احصایو او معلوماتو ملي اداره د هیواد دننه او بهر د افغانانو د تثبیت د هویت د تثبیت او د هیواد په کچه د احصایوي او جغرافیایي معلوماتو د انسجام د چارو د یوې ملي او معتبرې مرجع په توګه فعالیت کوي او هره ورځ په ټول هیواد کې په زرګونو هیوادوالو ته عامه اړوند خدمتونه وړاندې کوي. د پروګرام په دې برخه کې د احصایو معلوماتو ملي ادارې پخوانی عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار صاحب ته بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي او خپله وینا واوري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
صدق الله العظیم. د چارو د ادارې لوی رئیس محترم شیخ الحدیث نور الحق انور صاحب، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوی سرپرست رئیس ښاغلی عبدالقاهر ادریس صاحب، د مالیې وزارت محترم معین مولوي صاحب دوست محمد او د کلیو پراختیا وزارت محترم معین مولوي شرف الدین صاحب، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مالی و اداري معین محترم مولوي صاحب عبدالسلام حقانی صاحب، راغلو درنو مېلمانو، رئیس صاحبانو، د ادارې همکارانو او د غونډې ټولو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په لومړي سر کې دلته راغلو ټولو درنو مېلمنو او حاضرینو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوي مشرتابه ښاغلي عبدالقاهر ادریس صاحب ته د دې درانه مسؤلیت د سپارل کېدو مبارکي وایم او د لوی خدای جل جلاله له درباره ورته په چارو کې د بریالیتوب هیله کوم. په پیل کې اجازه راکړئ چې د افغانستان اسلامي امارت له امیر المؤمنین حفظه الله څخه د زړه له کومې مننه وکړم چې د تیرو 3 کالونو په لړ کې د افغانستان د یوې مهمې او حیاتي ادارې چارې راسپارلې وې او موږ او زموږ محترمو همکارانو هم د خپل ټول توان د پوره باور او ډاډ په فضا کې مخ ته وړی او په دې برخه کې مو د هیڅ راستړیا احساس ونه کړ. د ولس خدمت او د هغوی ستونزو او مشکلاتو ته رسیدنه له شک پرته یوه سپېڅلې او با ارزښته چاره ده چې د ترسره کول یې د قلبي سکون سبب ګرځي او له همدې امله مو تل هڅه کړې چې د خلکو خدمت ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړو. د احصایې او معلوماتو ملي اداره لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده یوه داسې اداره ده چې د هیواد په کچه پراخ تشکیلات لري او هر ورځ په مرکز او ولایتونو کې زرګونه هیوادوال ورته مراجعه کوي چې له همدې امله د چارو ترسره کول هم پراخه حوصله غواړي. د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د افغانستان اسلامي امارت لپاره تر دې مهاله مو د خپلو محترمو همکارانو په نه ستړي کېدونکي هلو ځلو سره هره ورځ د ولس خدمت ته دنګلي او په ورین تندي مو د هغوی هرکلی او ستونزو ته رسېدنه کړې. درنو حاضرینو، په تیرو 3 کالونو کې په دې اداره کې ګڼ لوی فعالیتونه ترسره شوي او د پام وړ لاسته راوړنې لري چې د ځینو یادول یې دلته اړین بولم. د افغانستان اسلامي امارت د حکمرانېدو په پیل کې د دې ادارې له فعالېدو سره مو لومړۍ هڅه دا وه چې د هویت د یوه ملي او با اعتباره صنعت په توګه د الکترونیکي تذکرو د ویش پروسه بیا پیل کړو. د خوښۍ ځای دی چې دا بهیر مو په ډېر ښه ډول پیل شو چې د تیرو 3 کالونو په لړ کې مو نږدې 8 میلیونه هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. دا د تیر حکومت په پرتله چې بشمیره امکانات او د بهرانیانو مرستې ورسره وې څو برابره ډېرې دي. که څه هم چې د تیر حکومت د هوکړه له مخې د دې تذکرو کارت په بهر کې چاپېږي او له بهرنیو هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو د نه پراختیا له امله یې چاپ او افغانستان ته انتقال یوه ستونزمنه پروسه ده، خو موږ بیا هم له دې ټولو ستونزو سره په دې شمېر تذکرې ویشلې دي. د هیوادوالو د هویت د تثبیت او د ډیموګرافیکي فورمونو د ډیجیټل کولو په مخه د هویت د تثبیت ملي سیستم رامنځته شوی چې پر مټ یې یوازې تیر کال د الکترونیکي تذکرو نږدې 3 میلیونه ډیموګرافیک فورمونه ډیجیټل شوي دي. موږ کوشش وکړ چې د خلکو ته د لا ډېرو اسانتیاوو په مخه د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر له ښارونو څخه ولسوالیو ته هم وغځوو چې په دې برخه کې مو عملاً ګام پورته کړی
او په شاوخوا لسو ولسوالیو کې د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې فعالې دي. دا پروسه د پلان له مخې نورو ولسوالیو ته هم غځول کیږي او هیله ده چې د ادارې نوې مشرتابه ورته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مو د الکترونیکي تذکرې ویش بهیر د لا چټکتیا په مخه د دې ادارې اړوند اسان خدمت ته توسعه ورکړه چې په کابل یو شمېر ولایتونو او همدارنګه په متحده عربي اماراتو کې مو دا مرکزونه پرانیستل چې عمل هیوادوالو ته تر یوه چتر لاندې ګڼ عامه خدمات په لنډ ممکن وخت کې وړاندې کیږي. مراجعینو ته د اسانتیاوو د رامنځته کېدو په تړاو د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس مو له بېلابېلو ادارو او وزارتونو سره 6 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له شک پرته د الکترونیکي حکومتوالۍ د بنسټیز کېدو او خلکو د اسانتیاوو د رامنځته کېدو په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. د مرکزونو د رامنځته کېدو ترڅنګ تل په دې هڅه کوو چې خپل اړوندو عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې مراجعینو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابر کړو. په همدې لړ کې مو په ډېری مرکزونو د ادارې په مرکزي دفتر کې عواید بانکي کړل او تر ډېره بریده مو د خلکو د وخت ضایع کېدو مخنیوی وکړ. په دې برخه کې له معین بانک سره د هوکړې له مخې د ادارې په مرکزي دفتر د اسان خدمت په امکا مرکز د سرای شمالي کمپلیکس او کارت پروان په ویش څانګه کې د معین بانک څانګې پرانیستلي چې هیوادوالو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابر کړي دي. همدارنګه د تیرو 3 کالونو په لړ کې په مرکز کابل او ولایتونو کې ګڼې پراختیایي او ساختماني پروژې پلي شوي. د نفوسو د احوال ثبتولو معاونیت کې څه باندې 14.4 میلیون افغانیو په ارزښت د لمریزې برېښنا پروژې بشپړول چې تر 150 کیلو واټه پورې برېښنا تولیدوي. د ادارې دننه د 80 موټرو په ګنجایش او د څه باندې 11 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت د یو عصري او سرپټي پارکینګ جوړول. د جغرافیایي معلوماتو په عمومي ریاست کې د 2 میلیون افغانیو په ارزښت د یو باب مسجد شریف جوړول. په مرکزي اداره کې مراجعینو ته د اسانتیاوو په مخه د 2 سایبانونو جوړول، د جغرافیایي معلوماتو په عمومي ریاست کې 2 سایبانونو جوړول، امکا مرکز کې د 1 سایبان جوړول، د اسان خدمات شریناو څنګه د نارینه او ښځینه برخو لپاره جلا تعمیرونه جوړول او د اسان خدمت د خوست، ننګرهار، بلخ، هرات، هلمند او سرای شمالي کمپلیکس مرکزونه په ساختماني او لوجستیکي ډول تجهیزول د پراختیایي او ساختماني پروژو له ډلې څخه څو مهمه هغه دي. د دې ترڅنګ د هیواد د 11 ولایتونو د احصایې او معلوماتو په ریاستونو کې د سولري برېښنا احاطوي دیوالونو د مراجعینو لپاره د سالونونو، سایبانونو او نورو د اړتیا وړ تعمیراتو جوړول او په فراه ولایت کې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د اسان خدمت د مرکز لپاره د نوي ودانۍ جوړول د روان کال څو مهمې پروژې دي. همدارنګه د نورو ګڼو فعالیتونو ترڅنګ یوازې په تیرو 2 کلونو کې 3 پلاني او 315 فوق‌العاده قضیې تفتیش او ارزول شوي چې په پایله کې د میلیونونو افغانیو د هدر تللو مخه نیول شوې ده. محترمو حاضرینو، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تیرو 3 کالونو کې د نفوسو د احوال ثبتولو په برخه کې ترڅنګ د احصایې او جغرافیایي معلوماتو په برخو کې هم خورا ډېرې او د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي چې د یو څو یادونه یې ضروري بولم. د ادارې په تیرو 3 کالونو کې په بېلابېلو برخو کې یو لړ مهمه سروېګانې ترسره کړي چې د افغانستان څو شاخصافو شهي سروې، د آمو سیند د تخریباتو سروې، د ترکخ لاندې سیمو کلنی اټکل، د نفوسو کلنی اټکل، د روغتیا سروې، د خوړو خوندیتوب سروې، د کاري ځواک سروې، د ځنګلونو سروې کول، د هیواد د سړکونو ډیجیټلي نقشو برابرول، د هیواد د استوګنیزو او غیر استوګنیزو کورونو ارقام برابرول، د سولري څاګانو فضایي سروې، د ښاري ودانیزو چارو نقشه کول، د بېلابېلو ادارو لپاره د سپوږمکیزو انځورونو برابرول او د ولسوالیو په ځانګړي ډول د نوي تاسیس شوي ولسوالیو د حدودو ټاکل یې له مهمو سروګانو څخه دي. د دې ترڅنګ د هیواد د عمومي سرشمېرنې لپاره ځینې مقدماتي کارونه شوي چې د نمونې په ډول به د لوګر ولایت
پرهیزبرداري وشي او د مالی امکاناتو د برابرېدو په صورت کې به د هېواد عمومي سرشمېرنې ته زمینه برابر شي. دا چې وخت کم دی او فعالیتونه لاسته راوړنې ډېر دي، نو د پورته لاسته راوړنو یادول کافي بولم او یو ځل بیا له امیر المؤمنین حفظه الله څخه مننه کوم چې د یادو کالونو په لړ کې په ما باور وکړ او د دې مهمې ادارې چارې یې راته سپارلې وې. په پای کې یو ځل بیا د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوي مشرتابه حاجي عبدالقاهر ادري صاحب ته د دې درانه او مهم مسؤلیت د سپارل کېدو مبارکي وایم او د ادارې له ټولو کارکوونکو څخه هیله کوم لکه څنګه مو چې له ما سره اوږه په اوږه چارې پر مخ وړلې، له ښاغلي ادري صاحب سره هم د هیڅ ډول مرستې او همکارۍ دریغ ونه کړئ او خپلې چارې په پوره رښتینولي او اخلاص ترسره کړئ. په آخر کې به خدای وي چې د خپلو ټولو همکارانو د شاباش نه نیولي تر معاونینو پورې د دې ادارې په مرکز او په ولایتونو کې چې څونه کارمندان دي د هر یو فردن زه شکریه ادا کوم. د الله جل جلاله نه د دنیا او د آخرت کامیابۍ ورته غواړم او هر یو د ستایلو وړ یې په ډېر اخلاص او صداقت سره هم د ما سره همکاري کړې ده. دغه شیان چې موږ یادوو لاسته راوړنې دا ستاسو د همکارۍ نه بغیر دا ناممکن وي، دا ستاسو په توسط شوي دي. ما ستاسو نه ډېر څه زده کړل، تاسو به موږ نه یو څه زده کړي. نو په آخر کې دا امر نه دی بلکې دا مو په ما احسان وي چې ما ته بخشش وکړئ. انسان دی که ستاسو حق و حقوق طلب شوي وي یا مو لوړ آواز سره خبره سره کړي، زه به تاسو ته بخشش کوم، تاسو به ما ته بخشش کوئ. او حاجي صاحب ادریس ډېر با استعداده سړی دی، په کار پوه سړی دی، د ډېرو مشرانو د جملې نه ده. انشاءالله چې د ما نه به هم د ده سره تاسو ډېر خوشحاله وئ او دغه اداره به الله نه خرابوي، خدای کامیابه لره. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کابل والی ملا امین الله عبید صاحب او ټولو نو راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. له مراجعینو سره مخامخ کتل، ستونزې اورېدل او د حل په موخه اړوندو برخو ته لازم هدایت ورکول لږ تر لږه د دې ادارې په تاریخ کې یوه بېساره چاره او یو اقدام و چې ډاکټر صاحب د خپل ماموریت تر پایه دغه چاره په پوره زغم او حوصلې سره ترسره کړله او د ډاکټر صاحب خدمات د ادارې ټول کارکوونکي زه په استازیتوب د قدر وړ ګڼم. الله دې ډاکټر صاحب ته بابرکته او له صحت ډک ژوند ور په نصیب کړي. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د چارو ادارې مشر ښاغلي شیخ الحدیث نور الحق انور صاحب ته بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي او د پروګرام اړوند خپله وینا واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان اسلامی امارت د مسؤلینو، جهادي شخصیتونو، د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د رهبرۍ کارمندانو، د رسنیو د استازو، میلمنو او په دې تالار کې د ټولو ګډونوالو په اجازه نن د احصایه معلوماتو د ملي ادارې د غونډو په تالار کې د معرفي مجلس ته کوم چې د عالی قدر
امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د وروستۍ ټاکنې په اساس د محترم حاجي صاحب ملا عبدالقاهر ادریس ټاکنه شوې ده او نن یې معرفي غونډه ده. الله تعالی دې د محترم ډاکټر صاحب هغه سایو تلاشونه محنتونه او نوښتونه چې دوی دلته ترسره کړي دي خپل دربار کې قبول وګرځي او د حاجي صاحب ادریس راتګ د الله تعالی ذریعہ دی مزید کامیابی او پرمختګ سبب وګرځي. قدرمنو، ټاکنې یو اصل ده. د خوښۍ خبره دا ده چې ټاکنې د اسلامي امارت تر چتر لاندې په پوره شفافیت معیار ته په کتو او یو مطمئنه توګه ترسره کیږي چې نه پکې شور وزوږي، نه پکې فشاري، نه پکې فرمایشي او نه پکې خاپتیان او نه پکې د ادارو ړنګېدل او نه پکې تفریقې راتلل. ځکه چې اسلامي نظام هدایات له اسلامي شریعت نه اخلي. اسلامي شریعت هدایات همدا دي چې داسې یو چا باندې چې هغه باکفایت وي او د امارت اهلیت ولري او هغه مواصفات پکې موجود دي باید باور وکړلی شي، هغه ته اختیار ورکړلی شي او له هغه سره بیعت وشي، دغه لزومدید او مصلحت هغه په ټولو عمده چارو کې کافي وګرځي شي. نو بیا د ساختار جوړښت هم د هغوی لره یو لزومدید سره تعلق لري. طبیعي ده چې هغوی هم مکلفیت لري هغه معیارونو ته په کتو، مسلحتونو ته په کتو، د هیواد او د ادارو ګټو ته په کتو یو څوک ټاکي یا یو ځای نه بل ځای ته تبدیلوي. دا څه د دغه حکومت ابتکار یا لاسته راوړنه نه ده، بلکې دا موږ او تاسو ته د مقدسه شریعت واضح هدایات د نبی پاک صلی الله علیه وسلم له لوري نه ارشادات دي. خلفای راشدون هم په دې باندې عمل کړی دی او ټول هغو صالحو سلاطینو او حکماو چې تاریخ په دې باندې شاهد ده او ښه اثرات او نتایج مخې ته راغلي دي چې دغه نه حتی دښمن هم انکار نشي کولی. دویمه خبره ده چې اسلامي امارت مسؤلین یا دغه ټاکنې ته یو بل تفاوت هم لري. که چېرته موږ مقایسه کوو د نورې نړۍ نورو نظامونو د ساختار جوړولو او دغه ټاکنو سره، د نړۍ په یو هیواد کې که یو حکومت بدلیږي هم نوی حکومت راځي نو په یو حساب باندې به دغه نوي ګمارل شوي اشخاصو ته دومره زیات مشکلات، ستونزې او چیلنجونه په مخ کې نه وي پراته، ځکه اداره ده جوړه ده د لسیزو را په دې خوا امکانات دي، ظرفیتونه دي، مادي و معنوي پرمختګونه دي رامنځته شوي دي. نو مسؤل ځای ته ورځي، جوړې ادارې ته ورځي، کوم ځای پورې چې مزل سوی ده د مکلفیت باید احساس کړي له همغه ځایه فعالیت آغاز کړي چې دلته بیا د مسؤل لپاره ډېرې ستونزې نشته، دی له کړاوونو سره نه مخ کېږي، جوړ سرک ده مزل کوي ورباندې. اما د اسلامي امارت مسؤلین چې کومو ادارو ته ځي دا واضح ده چې قصه بدله ده، ځکه دلته ډیری ادارې هغه دي کوم چې برای نام ادارې دي هغه له سره جوړل غواړي. دا نه ده چې یو ځای پورې مزل سوی ده لږه ځای نه د آغاز کی
که د افغانستان دا څو لسیزې حالات دغسې وو او د اوس چې کوم بدلون راغلی ده تقریبا په ډېرو ادارو کې په دغه معنا باندې یا خو اصلا هغه ادارو شتون نه درلوده لکه اوس موږ او تاسو وزارت لرو د امر بالمعروف او نهي المنکر تېرې ادارې نه درلوده دې ته ضرورت نه محسوساوه او یا دا اختیار نه درلوده هم بیا دین دی ځکه شل کاله بلکې له دې نه زیات دلته هغه څه ترسره شوي دي چې هغه امر بالمنکر نهي عن المعروف نو اوس به رالګېږي ته به څه کوې امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوې نو چپس لاس باندې چلېدل راغلي دي اوس به ته دا راسه لاس اړې دا یقینا د مسؤلینو پوره ځیرکتیا ته ښه تدبیر ته ښه حکمت ته ښې حوصلې ته ضرورت لري نو دلته ډېر چلنجونه او ستونزې ور دپاره یا د شهدا او معلولینو په نامه باندې په نوره نړۍ کې وزارت اصلا ضرورت نشته شهیدان لري نه نو یتیمان دغسې مظلوم طبقه محرومه معیوبین دا لري نه نو خو دلته خو باید په اولویتونو کې راوستلی سي دا محروم مظلوم ځپل سوې طبقه ده د دوی محرومیتونو ته رسیدګي دا مکلفیت ده د یو اسلامي نظام نو په دې نامه باندې باید څه ولري وزارت ولري نو که فرضاً په افغانستان کې وم نو دوی خو شهیدان بل چاته ویلی او یا یتیمان پر مثال منګه 2 لکه ولرو نو دوی که رسیدګي کې ول ضرورت یې کوله حالانکه د هیواد په سطح باندې مثال په توګه باندې 2 لکه منګه څوک لرو یتیمان لرو دا ټول د دې هیواد ته بدي محروم دي بې سرپرست او بې سرپناه دي د هواجو ته رسیدګي د یو مکلفیت ته نو ګویا کې له نوي نه به کار شروع کوي که د امنیتي ارګانونو په رابطه باندې واخلو نو دلته خو د اشغال و تمویل د هغوی له لورې نه کېده انتخاب د ډېرو ارګانونو دپاره د هغوی لورې تربیه د هغوی لورې نه کېدله نو د هغوی معیار د مثال په توګه باندې دا راغلی و چې دلته باید قصیر قلب خلک کوم چې وحشت او ظلم دا عادت او طبیعت ګرځېدلی او د هیواد ګټې اصلا د دوی په ذهن او قاموس کې وجود ونه لري پردیو ګټو ته باید وفادار پاتې سي او دی په ناچیز سمادیاتو یا څو جعلي القابو باندې باید قانع اوسېږي د شپې او د ورځې کار فعالیت وکړي نو دا یې د اولویتونو نه نو داسې خو اسلامي امارت خو بیا معیارونه یې له دې نه بدل دي دلته خو پردیو خبره نه د خپلو ګټو خبره ده محرومیتونو مظلومیتونو ته د رسیدګۍ خبره ده د خپلو عقایدو د اخلاقو د اعمالو او د ملي او دیني افتخاراتو د تحفظ او د مسؤلیت خبره ده او دلته دغه ملت او هیواد کوم چې ټکور ټکور سوی ده زخمی سوی ده د دوی د درمانو د تداوی خبره ده نو دلته بیا معیارونه به طبیعي ده چې بدلیږي به نو ګویا کې نه وای دیو جن هغه خلک چې دوی تربیه کړي وو په هغه معیار باندې تربیه کړي وو موږ سره پاتې هم نشو هغه خلک چې دغه معیارونو ته برابر وو هغه چې ده دلته پاتې نو یو دغه ته ضرورت دغه شان د فوایدامي یا وزارت ته کابل ملک د فوایدامي وزیر راځي نو خو سرکونه جوړ دي حفظ مراقبت د کار ده حفظ مراقبت لپاره شاید چې د کاپی بودیجه ولري نو رسیدګي خو ورته مشکل کار ده نه خو افغانستان دلته کوم سرک په ټول هیواد کې داسې ده چې اکتفا د په حفظ مراقبت باندې وسي قومي شاراوي دي او کنوري دي ټول اساسي جوړښت ته ضرورت لري او دا اوس فوایدامه هم دغسې لاس په کار هم د کڅ لري کڅ نه لري خو ټول جوړول غواړي ادا جوړي نو دا بیا اسانه نه ده دلته د 100 کیلومتره سړک خبره نه ده د 1000 کیلومتره سړک خبره نه ده دلته د لسګونو زره کیلومتره د سړک اساسي جوړول خبره ده او د خاطیان په حساب باندې خو 4 متر هم خبره نه وسوي په ټول افغانستان کې د خاطیان د جال د غزیدو خبره ده نو په دې وجه باندې دا به داوا او مبالغه نه وي چې دلته دغه مسؤلین له دغسې چلنجونو سره مخ دي دوی یو جوړ ځای ته په ډېرو ځایو کې نه ځي یو ناجوړ ځای ته ځي د احصایې او معلوماتو ملي اداره هم همدغه رنګ موږ اخلو که نورو وطنونو کې احصایې او معلوماتو یو عمومي رئیس راځي نو خو هیواد تبع خلک دي هغوی تبع د تابعیت تذکرې کارتونه له ځانه سره لري یو څوک ډېر کم به پیدا شي چې د نامه تبدیلۍ ته ضرورت ولري ډېر کم به داسې پیدا شي چې هغه تصحیح ته دغه ولري ډېر کم به داسې چې د هغوی د تذکرې تاریخ تیر دی او تجدید ضرورت لري اما افغانستان
نو دلته خو حالات هغسې نه دي، بدل دي. دلته چې د په لکونو نه په میلیونو مهاجر دي، هغوی نوې تصویرات ضرورت دي. هغه مهاجر په نورو ملکونو کې چې دا یې مجبوریت و چې نومونه اوس تصحیح ته ضرورت لري، هلته چې دا دوی بل او د ادرسونو په حساب باندې او د نورو وضاحتونو په حساب باندې دا نوي غوښتنونه دي. هلته چې دا عمر یو قسم ته لیکي یا کم یا زیات، اوس دلته چې دا هغه واقعیت ته رادرومي، نو دا واقعیت تثبیتول، منل او د جعل او د نه جعل، د ضرورت او د نه ضرورت، د دو تفکیک دا په خپله باندې یوه غټه مسله ده. او بیا دغسې یو هیواد چې اوږده موده د لویو ملکونو هغه استخباراتي لاسونه دلته دخیل پاتې سوي دي او د دغې لارې نه هم دوی د موږ امنیت اخلالوي او د ادارو کارونو کې اخلال رامنځته کوي. دا بیا اسانه دنده نه ده، یقینا ګرانه دنده ده. نو زویم دا به انصاف نه وي چې یو څوک راولګېږي د احصایو د معلوماتو د ملي ادارې یوې وړې غلطۍ ته ګوته ونیسي چې دغه ده. دا تقاضا سړی په جوړ ملکونو کې چې هېڅ مشکل ونه لري نو هم باید ونه کړلی شي طبعا. او د افغانستان باندې په دغه کې دلته باید واقعیتونه درک کړلی شي. دا کوم مزل چې کړلی کېږي دلته یقینا دا د تصور نه لوړ ده. دا په دغسې شرایطو کې چې د کار د مخنیوي دپاره په لسګونو خنډونه ایجادېږي، په داسې شرایطو کې چې دلته کومه حمایه وجود ونلري او اتکا یوازې په خپل ملي عوایدو باندې ده، او په داسې شرایطو کې چې ساختارونه نوښتونو ته ضرورت لري، نوي حتی هغه اساسي دغو ته دغلته یو وړه مسله باندې نیوکه او ملاحظه زویم دا انصاف د سره نه ده. الحمدلله نو دغه مشکلاتو ته په کتو موږ چې خپله هر اداره ګورو پرمختګونه لري او لاسته راوړنې لري او نوښتونه لري. په بل تعبیر باندې په مجموع کې د اسلامي امارت د زعامت له لوري نه کوم انتخابونه چې سوي دي دا په جای دي، دا وړ خلک دي، اهل خلک دي او دوی د خدمت په جذبه باندې د ادارو ته درنه سوي دي. د همدې عمله خو د الله تعالی له نصرت نه هم برخمن دي. د اسلامي امارت د زعامت له خوش قسمتیو نه یو دا ده چې دوی دلته نوي نه دي راغلي او نوي اشخاص نه تجربه کوي چې بیا 10 کاله او 20 کاله پس دوی ته درک ولګېږي چې دا صالح انسان او دا ناصالح ده، د وړ ده او د غیر وړ ده. نه، دوی د افغانستان په متن کې پاتې سوي دي، د اسلامي امارت ساختار پر اس کې پاتې سوي دي. هغه ملګري مخې ته راځي او پیژني کوم چې له دې نه مخکې ازمویلی سوي دي او په هر قسم مرحله کې ازمویلی سوي دي، هم د مادیاتو د فراوانۍ او د اقتدار په محل باندې ازمویلی سوي دي، او هم د انزوا، د شاته تګ او دغه رنګې د محرومیت او د مظلومیت، د قید او د اسارت او د نورو کړاوونو سختیو په مرحله کې چې هلته له ډېرو څه نه چې یو سړی ټینګ ایمان او کلکه عقیده ونه لري تېرېږي او دی ترې محرومه کېږي. نو هغه ځای کې هم دوی کامیاب وتلی دي. نو دا هغه خلک دي چې ورباندې باور کړی کېږي او د ادارو ته راځي. نو دا د خوشبختیو نه ده. او دویم دا چې دغه خلک چې دلته راځي سل بسلو کې د خدمت جذبه ده، دلته څه وجود نه لري اصلا او بله اراده سړی کولی نسي. نه د الحمدلله د اختلاس خبره سته، نه د د رشوت خبره سته، نه پکې د عیاشۍ او د فحاشۍ خبره سته، نه د بیګانګانو سره د تعلق او د هغوی سره د اړیکو د پیاوړتیا او د هغوی د فرمایش او د منلو یا هغوی ګواښ ته د تسلیمۍ دا خبرې نه اصلا وجود نه لري. دلته که چېرته وفاداري ده نو هغه خپلو منافعو ته د اطاعت ته له خپل رهبریت نه، نو دوی سره به طبیعي ده چې د الله تعالی نصرت به وي، ځکه دوی سره د الله تعالی د نصرت د جلب
هغه خویونه او خصلتونه دي په دوی کې صدق ده، په دوی کې وفا ده، په دوی کې اخلاص ده، په دوی کې خدمت ده، په دوی کې جذبه د عبادت ده، په دوی کې رسیدګي ده د خپلو هیوادوالو حوایجو ته، په دوی کې احساس ته د اولویتونو د انتخاب، په دوی کې ستړیا اصلا نشته ده. دوی چې د خپل سر نه تیر دي په دغه لاره کې، خپل مال نه تیر دي او دا د عمل په میدان کې ثابته کړې ده. نه ده چې د میکروفون له لارې خلکو ته اوس مبالغې کوي چې زه فلان او زه فلان، تاسو ما ته وخت راکړئ زه کوم او دا کوم. نه، ازمایلی سوي. نو دغه ټول هغه اسباب دي چې دې سره د الله تعالی نصرت راځي او دې سره نیکنامي راځي او دې سره الله تعالی لارې پراخوي او د خدمت هغه اهلیت او کوم ظرفیت چې د الله یا الله تعالی په سړي کې زیاتوي. نو دې وجه نه یو ساده سړی وي او د خپل وړتیاو د ظرفیت اظهار به هم نه کوي، وعدې به هم له چا سره نه کوي، مبالغې به هم نه کوي، د خلکو د خوشحالولو دپاره به هم څه زیړې او غوړې خبرې نه کوي. خو دا چې د کار په بهیر کې نو بیا درک لګیږي، کارمندانو ته هم درک لګیږي، هیوادوالو ته هم درک لګیږي چې یقینا رهبریت او مدیریت همدغه پکار ده. بهترین معیارونه دي کوم چې د شر له لوري راکړل شوي دي، د اسلامي امر د نظامت لوري نه ورته اعتنا کړل کیږي، همدغه د خدمت لاره ده او دغه د هیوادوالو ضرورت ده او دې سره کامیابی راځي. هغه اهداف تحقق پیدا کوي د کومو د تحقق لپاره چې په دا پیمانه باندې قرباني ورکړل شوي دي او دغه رنګ له ډېرې مودې راهیسې د مسلمان دغه محروم او مظلوم هیوادوالو هدف. نو دغه ټاکنه چې شوې ده الله تعالی موږ په دې باور یو دا د علي قدر امین حفظه الله لزوم دید ده او د دوی اهلیت په کتو باندې ده. نور ادارو کې هم کامیاب مدیریت لرلی ده. نو الله تعالی دې دلته هم دوی کامیاب کړي او دا خبره بیا تکراروم چې ښاغلی ډاکټر صاحب دا هم د اسلامي امارت یو ازموده او ازمویلی شخصیت ته، جهادي شخصیت ته او لکه ما مخکې ویلې چې دغه له هغو ادارو نه کوم چې ډېر مشکلات پکې پراته وو او لا به پراته وي، نو یقینا ښه مدیریت یې کړی ده او دوی اوس بل ځای ته ځي. نو الله تعالی دې د تیرو خدمتونو عوض او معاوضه دنیا او آخرت کې ورته ورکړي او راتلونکي ځای کې دې هم الله تعالی ښه توفیق ورته نصیب وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. جزاک الله خیرا. د شیخ صاحب څخه نړۍ مننه، الله دې اوږد عمر ورکړي. د غونډې په دې برخه کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نوي عمومي رئیس ښاغلي حاجي ملا عبدالقاهر ادریس صاحب ته د نوي موقف مبارکۍ ترڅنګ بلنه ورکوم ترڅو تشریف راوړي او خپله لنډه وینا واوروي. سره دې چې ادریس صاحب یو څه مریض دی خو لنډه وینا بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله العلي العظيم. ټول راغلو مېلمنو ته خصوصا د ادارې امور عمومي مشر محترم شیخ صاحب او د احصایې ملي ادارې ملي مسؤل ډاکټر صاحب او د کابل والي محترم حاجي عبید صاحب او د مالیې وزارت اداري معین محترم دوست محمد مخلص صاحب، د مالیې وزارت د ګمرکات او عمومي رئیس محترم مولوي عبدالمتین سعید صاحب، د مالیې وزارت د عوایدو عمومي رئیس محترم حافظ شاه حسین صاحب او د دفاع وزارت د تعمیرات عمومي رئیس مولوي ګل محمد صاحب او د احصایې ملي ادارې محترم معین صاحبانو رئیسانو او ټولو راغلو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمو، دا کوم مسؤلیتونه چې ومرو تاسو ته راکول کیږي دا په حقیقت کې یو دروند بار دی. دا دروند بار یو غټ مسؤلیت دی. دا مسؤلیت کما حقه چې سړی ادا کوي دا ډېر تکلیف غواړي، ډېر زحمت غواړي.
نو دا کوم مسؤلیت چې محترم شیخ امیر المؤمنین صاحب حفظه الله موږ ته راکړی دی د ده نه ډېره مننه کوو چې ده په موږ باندې دومره باور او اعتماد وکړلی او داسې یو غټه اداره چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو پر سره کار دی او ټول خلک مراجعه ورته کوي مظلومان خلک دي بیچارهګان خلک دي د وطنو څخه راځي تر دغه ځایه پورې کرایې هم په پور باندې پیدا کوي نو دا یو دروند بار دی الله تعالی دی موږ ته توفیق راکړي کما حق هم د دې وظیفې او د دې مسؤلیت حق ادا کړو د محترم ډاکټر صاحب څخه هم ډېره مننه کوم کوم خدمتونه چې ډاکټر صاحب دلته کړي دي هغه یقینا د ستاینې وړ دي ډاکټر صاحب زه د ډېره وخته پیژنم دا خو د مشرتابه لزوم دي چې زه ورته راوستم د دوی کوشني ځوان دي ډاکټر صاحب په دې کار اداره کې ډېر خدمتونه کړي دي او ډېر پرمختګونه یې کړي دي او د دې کار لپاره ډېر موزون و د خدماتو ستاینه کوو الله تعالی دې د خدمتونو قبول کړي نو زما د ټولو د احصایې د ملي ادارې د ملګرو څخه خصوصا د معاون صاحبانو څخه د رئیس صاحبانو څخه د امیر صاحبانو څخه او د ټولو کارمندانو څخه دا هیله ده چې دا کوم مسؤلیت موږ ته راکول سوی دی په دې مسؤلیت کې خو زه مسلکي نه یم زه یو نوی سړی یم د ادارې ته راغلی یم نو تاسې به زما سره همکاري کوئ وژه په وژه به زما سره درېږي دا کار به تنها زما نه بولي د مسؤلیت په تنها زما نه بولي تاسې هم په دې مسؤلیت کې را سره شریکان یاست لکه څنګه چې مو د محترم ډاکټر صاحب سره وژه په وژه خدمت کړی دی زموږ سره به هم هغسې وژه په وژه خدمت کوئ نو الله تعالی ته امید شته چې دا مسؤلیتونه موږ ته راکول سوي دي چې د هغه حق ادا نه کړو یو څه خو به ورنږدې سو الله تعالی دې تاسو ټولو ته خیر درکړي نو ټولو ملګرو ته بیا یوه مننه کوو چې دلته راغلي دي زموږ سره په دې غونډه کې شرکت کړی دی الله تعالی دې خیرونه ورکړي او ډاکټر صاحب چې کوم مسؤلیت ټاکل سوی دی الله تعالی دې ډاکټر صاحب ته هم په هغه کار کې په هغه وظیفه کې د ښه خدمت کولو توفیق ورکړي الله تعالی دې زموږ ټولو کارمندانو ته او موږ ته اخلاص را نصیب کړي الله تعالی دې موږ ته پر صراط مستقیم برابر کړي ورونو خو اوس په موږ باندې اعتماد سوی دی مسؤلیت راکول سوی دی د مشرانو حسن ځوان دی نو زه مشرانو ته خصوصا شیخ امیر المؤمنین صاحب ته دا اطمینان ورکوم چې څونه وس او طاقت په ما کې وي هغه انشاءالله نه درېغوم نور به د الله تعالی څخه غوښتنه کوو چې الله تعالی موږ ته د ښه خدمت کولو توفیق راکړي په دا یو خبره مې زړه خوشحاله دی چې کوم مسؤل کس د مسؤلیت غوښتنه په خپله خوله باندې ونه کړي او د مشرانو د خوا څخه د عمراو د خوا څخه ور وسپارل شي الله تعالی بیا کومک ورسره کوي نو د مشرانو حسن ژوند دی د الله تعالی کومک ته امیدوار وي الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې دا مسؤلیت ادا کړو په ښه طریقه باندې ادا کړو نور نو ستاسې وخت هم نه نیسم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جزاک الله خیرا لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ په اسلامي سپېڅلي شریعت کې موقف او مقام امتیاز نه بلکې مسؤلیت او مکلفیت دی په همدې اساس د الله سبحانه وتعالی څخه حاجي صاحب ادریس ته په خپلو چارو کې بریا او د ښو خدمتونو توفیق غواړو د پروګرام په دې برخه کې د ملي دفاع وزارت د ساختماني چارو عمومي رئیس الحاج مولوي ګل محمد سلیم صاحب ته بلنه ورکوم ترڅو تشریف راوړي او خپله وینا واوري الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مشرانو او د حصایې د ملي ادارې مسؤلینو ته دا ډېر د خوشحالۍ ورځ ده الحمدلله چې ټوله مجاهدین
او هغه کسان چې د جهاد د پرمختګ دپاره قربانۍ ورکړي دي، نو د هغو په حضور کې او یا هغه کسان په خدمت کې راځي الحمدلله د شیخ امیر المؤمنین د طرفه څخه چې هغو په دې جهاد کې سخت قربانۍ ورکړي دي، نو الحمدلله دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. محترمینو، لکه څنګه چې مخکې جناب شیخ صاحب مو فرمایله، نو مسؤلیت په یو اسلامي اداره کې دا یو دروند عظیم بار دی. نو موږ تاسو به ټوله دعاوې ورته کوو چې الله جل جلاله د ښه توفیق کولو، د خدمت د ښه توفیق کول الله ورنصیب کړي حاجي ادریس صاحب ته. نو زما وروڼو حاجي ادریس صاحب خو انشاءالله العزیز په دې امارت کې ډېر قربانۍ هم ورکړي دي او ډېر مسؤلیتونه هم کړي دي. نو دی مخکې دا زموږ ستاسې مشران امیرین چې تیر شوي دي د ټولو مجاهدینو که مشرانو او کشرانو د مشرتابه او د مجاهدینو رابطه د جناب ادریس صاحب په واسطه سره کېدله. په دې باندې موږ ته ټوله شاهد یو. که جناب امیر المؤمنین منصور صاحب په دغه نه مخکې جناب مرستس مشر ملا برادر اخوند و، او بیا اوس جناب شیخ امیر المؤمنین صاحب هبت الله اخوندزاده صاحب دی، او بیا زموږ ستاسې نور مشران ولکه مولوي صاحب محمد یعقوب او یا جناب خلیفه صاحب، د ټولو مجاهدینو بلکې د افغانستان د ټولو مجاهدینو په مابین کې رابطه او واسطه او د مجاهدینو د کار جوړولو واسطه جناب ادریس صاحب. او بیا په امارت کې چې فتوحات لا نه ورغلي، جناب ادریس صاحب د افغانستان په سطحه د ټوله امارت د مالی چارو مسؤل و، ټولو ته دا معلومه ده. او پس د فتوحاتو او داسې مسؤل هم نه و چې خاري په اداره کې ناست و. زه د دې شاهد او ګواه یم چې په بار بار به په دغه سختو شرایطو کې افغانستان ته هم تی زموږ او د دوی ملاقات په روزګان په هغه سختو شپو کې سره اوس پر سر به تیارې ګرځېدلې، نور ملګري هم ورسره وه. د افغانستان مختلفو ولایتو ته دوی سفرونه کړي دي او د مجاهدینو سره په سنګرو باندې ګرځېدلي دي. خالي د ادارې د چلولو دپاره نو الحمدلله عملي قرباني هم ورکړې ده. او په دې امارت کې شهیدان هم ورکړي د خپل کور څخه، هم په زاړه تاریخ کې په نوي تاریخ کې. او بیا پس د فتوحاتو نه ټولو ملګرو ته معلومه ده چې د افغانستان بانک عمومي ریاست د ده په غاړه و. الحمدلله د ده په وخت کې ډېر ښه کارونه وسوله. زموږ ستاسې ملي بانک ته پیسې راغلې چې د دوی امضا هم پر باندې وه، نو او هلته یې ښه کارونه انجام کړله. بیا د هغه نه وروسته د افغانستان د مالیې وزارت د ګمرکاتو د معینیت د مسؤل په حیث تر اوسه پورې. نو الحمدلله دا ډېر خوشحالۍ ځای دی چې په ډېر جګ او په اسکه غاړه باندې الحمدلله تر اوسه پورې داسې خدمات انجام کړي دي چې الحمدلله موږ ټوله ملګري چې دلته ناست یو او یا نسته ده موږ په ده باندې ویاړو. او که هغه اداري کارونه وي، که په هغه وخت کې نظامي کارونه وه، دی په یو وخت کې د خپل جلګۍ مشر هم و، مجاهد هم و، زخمي سوی هم دی. نو داسې نه دی چې خالي اداري کارونه یې کړي دي. نو الحمدلله زموږ ستاسې ټول مجاهدین وروڼه جناب ډاکټر صاحب مخکې دا ډېره یو غټه اداره ده د افغانستان په سطحه باندې. نو په دې 3 کاله کې جناب ډاکټر صاحب الحمدلله ډېر ښه خدمتونه انجام کړي دي. الله دې دا نوې ادارې ته چې وځي الله دې ته توفیق ورکړي د ښه خدمتونو. انشاءالله موږ ته ټولو به دعاګانې ورته کوو. او جناب ادریس صاحب د ټولو د ملي د احصایې د ملي ادارې د ټولو کارکوونکو څخه لا کوم آیات چې مخکې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کوي چې وتعاون علی البر والتقوا ولا تعاون علی الاسم والعدوان. نو انشاءالله العظیم د ټولو مسلکي کارکوونکو او ټول علما او طالبان چې دلته دي د هغو څخه د ټولو څخه زموږ دا خواهش دی چې زموږ ستاسو مشر ملګری جناب حاجي ادریس صاحب سره تاسې پوره جناب ډاکټر صاحب سره چې موږ څنګه همکاري کړې وه د دوی سره هم دغسې همکاري وکړي
او دا زموږ خپلې ادارې دي چې هر مشر دې ادارې ته راځي انشاءالله هغه به ایمانداره امانتداره د هر دغه څخه به انشاءالله لکه مخکې جناب شیخ صاحب وفرمیل الحمدلله زموږ ملګري ټول چې دي د دې رشوتو د فساتو د دې شیانو څخه مبرا دي خدای دې نور هم مبرا کړي نو موږ ستاسو څخه په دغه نیک کار کې چې د ټول ملت د مظلوم ملت د ملک د کونج څخه راځي دلته تذکرې اخلي چې د هغو دپاره سهولتونه او د هغو کارونو په ښه طریقه سره انجام شي د یو مسلمان مشکل چې سړی ور حل کړي نو دا ډېر غټ کار دی نو مخکې جناب ډاکټر صاحب اوس دته د توفیق دعا کوو الله جل جلاله دې د توفیق ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین د حاجي سلیم صاحب څخه له وینا څخه نړۍ مننه الله دې اجر ورکړي د پروګرام په دې برخه کې د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلي الحاج مولوي شرف الدین مسلم صاحب ته بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي خپله وینا واوري الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم محترمو حاضرینو راغلو مشرانو او کشرانو خصوصا د چارو ادارې مسؤل شیخ صاحب او د کابینې نورو غړو د احصایې ملي ادارې کارکوونکو ټولو ته اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا چې نن لله الحمد په داسې ځای کې اشتراک کوو چې کومه پروسه ده د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه کابینې او د مشرتابه هغه امور هغه فرمانونه چې راځي او هغه به کابینې باندې په یو ډېره اسانه او په ډېره خوشحالۍ او په داسې ورین تندي باندې په خپله ادارو کې اشخاص هغه د لوړو سطحه که د کښته سطحه دا معرفي کېږي دا د خوشحالۍ ځای دی او بالخصوص داسې خلک چې هغه داسې نه دي چې د ادارې سره نابلده وي یا اولس ته نابلده ښکاري یا خاورې وطن ته نابلده ښکاري بلکې وختونه یې دلته تېر کړي پیدا سوي دلې دي ژغېدلي دلې دي وختونه یې دلې تېر کړي قربانۍ یې دلې ورکړي دي زحمتونه یې کښلي دي تر دې چې د ولس ته هر څه وړاندې کړي دي په خپل د وینو په سر باندې هر څه وړاندې کړي دي داسې کسان معرفي کېږي دا بیا د خوشحالۍ ځای دی داسې نه دی موږ د دې شاهدان وو چې دا ادارو ته داسې کسان معرفي کېدله چې هغه به 20 کاله په خارج تېر کړي وه چې رابلئ نه به قواره ملت و خاورې وطن ته ورته وه نه به سر ورته وو نه به نور بدن ورته وو نه به قیافه ورته وه نه به اخلاق و دا روش و هیڅ ګزاره دا به بیخي ورته نه وه نو ملت به ورته حیران و د دې ځای خلک به ټول ورته حیران وه د ادارې خلک به ورته حیران وه د ده غږېدل به هم سړی ورته حیران حتی تر دې اندازې پورې وه چې د ولس خلک یې په خپل وخت کې که به کله وخت په لمانځه ولاړ و دې ته به هم حیران و د لمانځه چل هم نه ورتلی ولې د ده عنعنات و کلتور د ده ټوله روش د ده قیافه په هغه رقم جوړه سوې وه چې هغه د 20 کاله 25 کاله 30 کاله بل ځای تېر کړي وه بیا چې به کله دلته رالی هیڅ شی به د دې ملت و د دې خاورو د دې وطنو سره سر نه خوړی د دې شاهدان موږ تاسې ټوله یو معرفي کېدل به دا مشکلات به ټول پکښې وه نن لله الحمد هغه کسان معرفي کېږي چې هغو دلته خپل د عمر ډېره حصه د اشغال په مقابل کې ورکړې ده ډېره حصه د وطن په ازادۍ کې ورکړې ده ډېره حصه د دین اسلامي نظام په راوستلو کې د دې وطن په ازادولو کې ورکړې ده دا به بیا کله د خلکو سره نابلده وي د وطن سره به نابلده وي د خاورو سره به نابلده وي د کلتور سره به د هېڅ شي سره به نابلده نه وي نو دې ته باید ټول خوشحاله اوسو چې داسې ورځ یې الله پر موږ راوستلی او هغه د دې ټولو سره نابلده خلک و چې معرفي کېدله بیا کړنې هم دغسې نابلده کولې ځکه نابلده سړی یو ځای ته ورتلل کړنې هم نابلده وي
ځکه دی د کلتور څخه نابلد شوی و، ځکه ده خو 30 کاله 25 کاله د باندې تېر کړي وه، د اخلاق او تربیه ټول هلته شوی وه، د هېڅ شي سره بلد نه و. ده خو د قربانۍ نه یې ورکړي، نو کله به دی بیا بلد؟ هغه اسلامي چوکاټ ته بیخي زه راځم نه چې همدکې هغه وکه نه وه، صرف د دې وطن د عنعناتو کلتورو د دې سره نابلده و. لله الحمد نن هغه ورځې په بلې خوا اوښتې دي او داسې ځایو کې ناست یو او داسې ملګري معرفي کوو چې هغو خپله د ژوند حصه ټول د دې وطن په ازادیو، د دې اسلامي نظام په راوستلو، د اشغال په ماتولو کې ورکړي. نو به ولې خوشحاله نه یو؟ دویم دا خوشحالي ده، د دې هم شاهدان وو چې په ولایتونو کې به یو څوک معرفي کېدی فوراً به مخالفت کېدی، یا به مکتوب صادر شوی و مخالفت به وسو، یا به معرفي کېدی مخالفت به وسو. نن لله الحمد داسې امر دی چې صرف په میسج باندې صرف به مکتوب هلته لیکل کېږي، تر اوس تر څو هغه لیکل کېږي خبره وسي، دلته ټول سلامنا ورته وایي، دلته ټول په هغه اطاعت کې دي. بیا ترتیب جوړېږي چارو په ادارې کې چې څنګه معرفي کړو، کله معرفي کړو او څه وخت د ادارې خلک معرفي کېږي. که سابقه مسؤل ته وایي هغه هم بس ورته آماده دی، وایي ستاسو خوښه ده چې کله راځي، او چې که نه وایي ورځي هغه هم دا وایي چې امر شوی خبر شوی یم چې کله معرفي کوې. عجیبه خبره نه ده؟ هغه به تاسې اورېدله په اسلحو بیا مخالفت کوئ، خپل ملک یو بل په مقابل کې درېدله، بیرته به هغه معرفي مجلس د تعارف مجلس به بیرته پاتې سو، سړی به که والي و که وزیر و بیرته پاتې کېدله د مخالفت د وجې، خو یو کابینه نه وه. دویم دا چې دا فرمان کله صادر سي بیا چاته دا نسته. درېیمه خبره دا کومه چې کله دغه دا فرمانونه چې کوم زموږ د ملګرو چې کوم مکتوبونه صادریږي او کوم ځای کې ملګري معرفي کېږي، کوم مسؤلیت ورسپارل کېږي، لله الحمد داسې به څوک نه وایي چې دا دې ته وړ دی که نه دی، داسې به څوک نه وایي چې دا به د دې لایق یو که به نه وي. دا چې د باندې دونه قربانۍ ورکولې، دا چې د نظام سره دونه بلد کسان، دا چې د خاورې د وطن سره بلد کسان، دا د ولس سره اوسېدلي کسان، ایا دا بلد نه دي؟ نو هغه بلد چې 30 کاله د باندې تېرول. موږ دا تبلیغات اورو، وایي دی ته فلانی سړی پخوا اوسېدل دلته اوسېدی، اوس دغسې یو ملا ناست دی، او دغسې یو ډاکټر صاحب ناست، دغسې یو فلانی صاحب ناست دی، او دا پخوا فلانی و چې هغه داسې پروفیسر و. خو دې ته بیا نه ګوري چې د ولس سره څوک اوسېدلی دی، قرباني چا ورکړې ده، ازادي چا راوستلی ده، اشغال چا مات کړی دی، وطن په څنګ کې د دې ولس په څنګ کې څوک اوسېدلی دی، د دې سره به څنګه بلد نه وي، او هغه به بلد چې 30 کاله د باندې تېرول بیا ولس ته راځي، بیا پر دې چوکۍ پر دې منبر باندې معرفي کېږي. ایا دا به بلد و؟ دا د کومې خوا بلد و؟ ما خو مخکې خبره وکړه چې هغه د کلتور او عنعنات سره بلد نه و. هغه شاعر الله خو پرېږده، هغه سره خو بیخي بلدیت نه درلوده. مثال مې مخکې ووایم، ما په لمانځه کې به ولاړ د خپل لمونځ طریقه به یې رسوي، او زه خو اوس راغلی 30 کاله خو دا کیسه هلته نه وه، دا په افغانستان کې ده دا کیسه، دا د لمانځه وو دا ترتیبونه، دی به د دې سره نابلد و. بیا به یې ولس ته څه وړاندې کول، بیا به یې چاته څه ورښوله، بیا به یې خپل هغه ماتحته څه ورښوله. ایا هغه ته امیدوار یو هغه یادوو؟ دا نه یادوو. دا کله کله څوک وایي فلانی ځای ته ښه مناسب دی، فلانی ځای کې ډېر د دې لایق و چې دا کار وسپارل شوی وای. زه وایم چې زموږ امیر المؤمنین حفظه الله تعالی چې څوک معرفي کوي هغه کې دا شان وي چې دې قرباني ورکړې ده، د وطن د ولس سره اوسېدلی دی، دا په دې خاورې کې اوسېدلی دی، دا د دې نظام سړی دی، دې په اداري او نظامي کارونو کار کړی دی، بیا دا مستحق هم دی، دا اهل هم دی، دا په عنعناتو کلتور ټول بلد هم دی، تر دې نو بیا اهل چیرې. نو خبره نه اوږدوم. الله تعالی دې جناب ډاکټر صاحب چې دلته خدمت کړی دی، واقعا خدمت یې کړی دی. زه چې کوم د دې شاهد یم چې د کوم خدمت دلته کړی دی او په داسې وخت کې کړی لکه جناب شیخ صاحب چې مخکې اشاره ورته وکړه چې د ادارې ټول د صفر څخه شروع وي، هر مسؤل چې هلته ورتلی هغه د صفر څخه شروع کوله، دا اداره د صفر څخه شروع سو، په 3 کال عزت راورسېده، په میلیونونو تذکیرې جوړ شولې، خارج کې سلسلې چې زموږ هیوادوال د باندې و هغو ته دا ترتیب جوړ شو تذکیرو، او په داخل کې تر ولسوالۍ وغځېدل. دا یقیني خدمت دی، الله تعالی دې قبول کړي. او ډاکټر صاحب موږ د وخته پیژنو، یقیني په کار کې څونه وړتیا لري. همداسې جناب اجي ادریس صاحب
القاهر حاجي ادریس صاحب هغه چې کوم اجمولي صاحب دا خبره وکړه رښتیا چې په دغه 10 کاله نه بلکې د 10 کاله اخوا ته قرباني بیا په 10 کال کې په دې مختلفو ادارو کې د یادونه وکړه دا قرباني ورکړي خدمتونه یې کړي دا اوس وختو کې د پاتې وروسته په غټو ادارو کې راغلي خدمتونه یې کړي دي بيخي د کار وړ سړی او ډېر قرباني ورکړي دي او دا ادارې کې بدای نور خپل هغه ورته دلته ښکارا کې دا یو د امرین صاحب هغه یو اصل د امارت چې امرین صاحب څوک چیرې استي هغه بس موږ هلته مستحق هم بولو هغه هلته د کار دپاره وړتیا هم پکې او دته مبارکي وایي حاجي صاحب ته همداسې ډاکټر صاحب ته په خپل ځای کې مبارکي وایي الله تعالی دواړو ته توفیق د خپل نوو کارو دواړو ته ورکړي نور مو وخت نه نیسم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین د مسلم صاحب له هر اړخیزې وینا څخه مننه الله پاک دې اجر ورکړي نننۍ غونډه په دعا سره پای ته رسوو ستاسو ټولو له ګډون څخه نړۍ مننه الله دې تاسو ټول ته اجرونه درکړي د اختتامیه دعا لپاره د کابل والي ښاغلی ملا امین الله عبید صاحب ته بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي او غونډه په دعا سره پای ته ورسوي له دعا وروسته به حاجي ادریس صاحب ځینې مشران بدرګه کړي او نور ملګري او رئیس صاحبان به وروسته ورسره وګوري انشاءالله د هر څه تر مخه ټولو راغلو مشرانو مسؤلینو او امارت ته منصوبینو او د امارت تر چتر لاندې مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدلله د خوشحالي ځای دی چې نن د ورځ د 14مې صدي خلک د هغه آیات شریف تر چتر لاندې او تر مستاق ګرځي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم چې نن د ورځ موږ د یو واحد نظام په موجودیت کې او د یو واحد امیر تر حکم لاندې کار کوو او په دې غونډه کې چې نن د ورځ یو دروند مسؤلیت محترم مشر ورور حاجي ادریس صاحب ته سپارل کېږي د ښه خدمت په هیله یې ورته او د محترم ډاکټر صاحب د کارکردګۍ څخه مننه کوو چې د 15 لسیزو را په دې خوا د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر پښو درولې ده د دې څخه مننه کوو او موږ به انشاءالله العزیز دواړو ته اطمینان ورکوو چې په هره برخه کې د دوی سره اوږه پر اوږه درېږو نو اوس به د خاتمې دعا وکړو بیا هم د ټولو راغلو څخه مننه کوو الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلاميذنا وشيخنا وجميع اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم سكيننا واشفنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين